ای خدایا چې دا مردکې به په کومې باندې تلي مسلمانه چې مور ژوندی وه نو هر یو کار به راله کو بالغ به راله رایستو اوبه به راله کولي نو مسلمانو نو مردکې اوس پاتې شوی دی په مردکي څه ای ته مردکې خدای دې په غبرګوڼونکه را پیدا شه وای نو السلام علیکم بابا نه وعلیکم سلام ولې نه وعلیکم سلام عجیبه سړی نو تا ته ما نه دي ویلې چې کور ته کښېنه او بار د سره مه وځه نو بابا زه به ولې بار ته نه وځم زه هلک یم سم ښکلی ځوان یم دا ښکلی خو ستا غونته کښېنو دا مړه به زه نور څه نه ویم ځکه چې به زه ګناهګارېږم زه مړه بابا ویم یا راغلی نه یم او بیا یې مخې سره وای چالو کړی چپ چکینه دا خوله دې د غاښونو ډکومه نو غاښونه خو ډکه راوینه خلک یادوي نه دا غاښونه دله پکې چور ماچور کومه غاښونه راله څه نه ماتې زه خاص یم ګډوډ یم اوس راله ته غاښونه مات که اوس چې دې ویې د ښه ښکلی ځوان یم نو هغه خو زه تماشې کوم که نه دا جینکو وایم ماتمه کوم یا الله نو دا دې رانه څه پیدا کړي دي نو بس هسې یو شی دی مای بابا نو ته په خپله زما بېزتي کې نو بار خلک خو به بیا زما بېزتي کوي ته مې پیاړې ته زما بېزتي کې مردکیه ړه دې ستړی شه ړه دې رانه وچو زه ځمه پټي ته ما پسې بچی هم راوړي او بیا به راپسې راشي ما به هغه چیلوله څانګې کړي چې ځان سره یې راوړي مړه بابا زما په خپو باندې درد دی زه نشم درتلی نو څوک به راځي نو ته په خپله بیا راشئ نو بیا به ځان له ترې یوسې او ته به څه کې زه به خوشې ګرځم ښه دا زما چې ګیله کېږي که نه هلته نو د اواز یې راباندې ډېر زیات بد لګي غلی شه خدا بابا زه بیا کې ته وړم زه خامخا راشه ګورې چټه خامخا بیا چای راوړه قدر مولو بابا ته رخیات دی چیر وړه د ته بل کار نشته بچو خلک چې وینې چې که نه وینې چې ځي بابا هندوستانه به د وینې په ځای چیر روانوي ښه زه به غواړم چې ملګري سره میله وشم وای خدای پاکه د خپونه خلاص شوم دا نه وګرځېدم که نه چې مړه مې ستړی شو ځان نه مې یو پوړی نشه پیدا نه کړه خو زه راشاستې بیا ځان ته یو دوه درې ټپې وکړه ځه خو زه مړه ښکلې ښکلې ټپې به ځان ته وکړم او یو قربانو خدای را ټپې خو هم ډېر ګران کار دی فنکاران وروڼو ته زما سلام دی چې دوی دا داسې زور سره ټپې کوي وایم نسوار هم را سره نشته چې ځان ته خو یو وار ولړکو خدایه پاکه څوک شته هم نه چې یو پوړی نسوار پرې راوړي بچي ودرېږه وایم یو کار خو وکړه بچي دغې دوکان ته ورشم ماله یو پوړی نسوار راوړه سور مې ډېر خراب دی دا والا زمبله په خپله خو په غضب اخته شوي اوس مینګم په غضب اخته کې ولې زه تا ته نشي ښکارم څه خدای دې تباه برباد کړه ته خو هسې بې زه په غضب اخته یې ولې زه په غضب اخته یم زه سم ښکلې ځوان یم ښه ښه رخصه ده مخکې نه مې پناه شه ده بیا د ما په مخ خبره راځم زه رخصه ده خبر داسې مسلمانان دي کو چاته وایي چې یو پوړی نسوان راوړه مونږ هم په غضب ما اخته کوه باندې دې پې اخته یم که نه تا خو پې نه اخته کوم رخصه مانا الا وایم دا خو فلم چالو دی او زما خیال دی جوړې په دې ګاډي کې راغلي دي بس غم مه کوه وایم زما نه به اکټر سازېږي پوه شو که نه زه کوشش جوړه کوم اکټینګ سړی او وایم بابا ته مې ویم که نه
چې مانه به اکټر جوړېږي پیسې به م لګوم هر څه به لګوم تا ښکلې فلم چالي ویسه کې مرده کیا څنګه دا ترو لوري ویم څنګه داسې روانې په دې ټیم باندې وی تاسو که راځم او ته چې ته روانې ویم زه ځم که نه ویم یو غټ ډایرکټر راغلی دی پوه شو که نه او فلم کې ویلي وی داسې ډاکټر راغلی ډاکټر نه ډایرکټر و فلمونه چې جوړوي ډرامې وی نه ته بس فلمونو کې کار کې نو ولې څه کې دا خو ډېر ښه پیر دی وی ام دی پیر ته چې څوک تللی دي که نه نو ښه دروازې نه ده مونتې بلې څه به کوې نو بابا خو مې صرف دغه پټې لیدلې دي بس په پټې کې ګوډونه موډونه کې نوره خو څه نه دي لیدلې یا بلې ته خو زما خره یې که نه زه تا ته د خیر خبره به کوم پلار سره د بوټ کوه لوه سره کوه خپل څاروي ساته دا ډایرکټري مارکټري پرېږده زه ډایرکټر نه یم زه پکې هیرو راځم او هغه به داسې هیرو راځم چې ما د بابا اچیلې مې خلاصه کړه وایي په قهر اخته شي دغه چیلې نه دې ځان خلاص کړ چیلې مې ځان خلاص کړو ویم د بابا پټې دی که نه که پټې ته مې ضرورت شو سبا به مو د هغه هم توله کړي وایي دا بابا تا ته غږ نه کوي وایي بابا خو دومره ووالم دومره چې سمې په والو والو ملکم ویم یې ګلې ویم فلم له به لاړ شي خو د هیرو د ویلن پاټ خو تاله نه درکوي نو څه به راکوي وایي ویم ته به هلته کې هیروګانو ته سپېلنې لوګې کې ښه هسې به هیروګانو ته سپېلنې لوګې کوم دا ما چې دومره خرچه وکړه وایي خرچه ستا په خپل ځای باندې ویم داسې کار وکړه چې کله ځي که نه نو انډې یو سا ډایرکټر له د جوارو اوړه وله یو سا پشترې ساګ وله یو سا ویم دا شیزونه وړه نو بیا به ځان سره فلم کې راولي ځانباندې ستا خبره صحیح ده خو زمونږ بابا په خپله دومره شوم دی ځان له یو ګولۍ نه سوال رالي نو ما له به دغه څیزونه څه راکړي وایي یم ګلې داسې کار وکړه چې دا کسې قطارې پرېږده دا چې چا کړي دي که نه د هغې نن به دروزده دا به ځه زما نوم به کېږي او زه چې یو پیغیب شم بیا نه را پیدا کېږم وایي نو په نصیحت نه پوهېږي نه به زه لاړم ځه دا اوس څه دي دی وایي زه په فلم کې کار کومه تیاره زانګو ده تا په فلم کې څوک اخلي خو دغه پیسې به وړې ولته بیا رانه هغوی خوري او فلم میلم نشته بشړه په لګي څنګه مرده کیا څنګه څه دي ګولۍ بیا خیر دی وایه که نه څه کوې بله بس ویم داسې کار دی که نه چې هلته ولاړم مړه فلم جوړېدو او بس ومې که نو ډېره مزې وکړه ما وی چې زما نه به پکچر جوړېږي خو داسې کار دی چې یو ډایرکټر راغلی دی که نه خلکو باندې فلمونه جوړي ویم زه ورځم خو زه یم پکې چاته واغېستم تا به رسه فلم خو ما جوړ کړه په بازار کې دا یو دا دوه دا ټول جیبونه د پیسو ډک دي داسې پاټونه مې واغېستل چې ستا فلم والله که ورته ورسي الیا ته اصف خان سره کار کوې او که نه خره ته پته را که نه نو ما اصف خان سره بیا مېله وکړه که نه او خوښه یې نه ده چې ما سره دې روزګار کې شریک شي مړه تا چې روزګار کې نه شي کېږم تا خو ډېر ښه فلم دی دونه پیسې به راوړې د خدای بنده نه زه فلم جوړوم ما پکې والي ولې بالکل بس زه به ورسره میله وکړم ځه ځه صحیح ده ځه سلام علیکم صحیح ده ځه مړه ویم بار خو مې سمې چکرې ووالې داسې کار کوم که نه چې بس ویده کېږم بابا پیسه و بچې یې پیسه دسه خدایم لا تجه بابا ایسب لکومه دی خراشه بدی مې پوه که ښه څاروي چې کوم دی که نه د لوږې مړه شو ژبې دومره راووتلې او زه چې کوم دی ته په پټي کې چې کوم دی د تندې او د لوږې نه بس ور قریب وم که نه او ته چېرته ګرځېدې بابا ویم داسې کار دی که نه اوسه که نه نو دا خوله مه وازوه ویم داسې کار دی که نه بابا چې زما خېټه خرابه شوې وه زه لاړم هلته خېټه مې تله کړه که نه او بیا رالم ویې توده شوم دم رانه ووتو ښه اوس به زه د ده دم وخورم نه د دې خوا کښېنه اسلمي راته ویله وایي ده ماته ویله چې ما ته یو لوګی راکړه دا څه شی ما خو لوګي نه یم غوښتې هغه په خپله سرګټ اسکه که نه هغې ختم کړی و او تا ورته ویل ما نه راکړه ما ورته
ویلي ورته نه دي ما ورته نه ویلې هغه ما ته ویې ما له دوکان نه سوار راوړه نو راولي به دې خبره او دا راته ووایه چې هغه ماته ویلي دا به فلمونو ته وځي او بابا ویم وای ته فلم جوړېده که نه او زه ورته ولاړم ویم وایي چې زه هم دغه شان اکټر جوړېږم داسې هغه په دیوال باندې هغه پرده نه وي لګېدلې په سینما کې بیا په هغې شهید خان صاحب راځم نه چې ته ماته دا سلیما ښې که نه زه داسې شپه ورځ په سلیما کې ناست یم بابا خبره مې واوره نه اورم ویم دا چې کار دی که نه اصلي هم تا ته شیطانۍ کړې دي خو هغه هم څه صحیح نه ده ښه ما ته پته ده چې صحیح نه دی ته ورسره ولې کښېنې نو زه ورسره ځکه کښېنم که نه چې هغه تا ته وایي ویده فلمونه ګوري هغه هم پخپله په فلم کې ریکارډینګ کوو ښه نه زه درته د هغه خبره نه کوم یا سرخوړلي یا خدای دې پخپو داسې که خدای دې پخپو داسې که زه ستا خبره کومه بله بابا وایي زما خبره کې که نه بس ویم د خدای نیکبخته منت ته کوم ویم سم نه ووایم ویم د علم دانستي ورې ختمه شي زه به غټ اکټر جوړېږم اکټر مکټر نشته دی ورشه من لږه یا راوړه خدای خلاص مې کړې که نه خدای داسې نافرمانه اولاد چاله مه ورکړي چاله مه ورکړي دا به السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه ته څوک یې واوره وي ته څوک یې ته زما د بچپن مله ملګری پرې مې ده د خدای نیکبخته ته زما خبرې ته غوږ کېږه تا دومره سترګې بدلې کړې ما سترګې بدلې کړې ته څوک یې زه خو تا نه پېژنم واورې نو دقه زمونږ په پښتنو کې دغه شعر وړوکي به راسره لوي شي خو چې لږ پخه به د پیشي بیا وایي زه تا نه پېژنم هلکه ته خو باید شکل نه دا چې غل غل ښکارې ګورې ښه واورې خو تا ته اوس غل ښکاره ما ته غل ښکارې که نه دا زه ستا د بچپن ملګری نو ته په ما دا انظام جمله زه تا نه پېژنم وایي یې لکه ته روان چېتې زه روان یم ویم فلم کې ویلي دقه خو چل دی که نه لاړه اکټر شوې نو ته مو اوس نه پېژنې زه تاسو پېژنم ما زمونږ خپل ټینشنونه ما په فلم کې دي چیرې مې خرڅه کړه او ډایرکټر له پیسې وړم بس صحیح ده که نه بس الله دې خوشحاله او آباد ساته که بیا چې ته میلو شو زه به تا سره خپل تعارف دا وشه دوا کوه چې ما فلم کې وایي ښه چې ته به ما سره په یو ټاټ ناست وې او ما نه به یې پراټه تختوله دا به ستا سره بیا زه وروسته پراټې چانه نه تختوم ښه ځه 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 دقه چل دی ګټري دا یو خبره مې واوره یو چې چا سره پیسې نه وي که نه هسې په زول دفتر ته مه راوله چې کوم ځای داسې کسان ګورې پکې زه نه علم چې چا سره ښه شوړی ښه ډېرې پیسې هغه کسان راوله باقي کو غریب سړي کې ښه ایکټینګ وي ښه د خبره خلک یې خوښوي خو هغه کس ما پسې مه راوله ډایرکټر صاحب یو دی بلې نه خبر کما کم فلم چې زمونږ په سلیما چلیږي یو په لکونو روپۍ مزدوري وکړه ها او که نه بس انشاءالله کوي ولې به نه کوي وعلیکم السلام ډایرکټر صاحب څنګه څنګه له خیر ده ټیک ټاک سیکرټري ته هغه ډایرکټر دی که نه ډایرکټر صاحب جی، جی. بابا فلم کې وایي که نه څه شوړه موړه شته که نه او سوړه مې راوړې د دنیا سوړه ښه او بس دا خبره چې په دې ځای چاته څه ونه وي خو کو پیسې در سره وي نو تا به چې کوم دی والم کو پیسې در سره نه وي که نه نو هسې ځان لم ټایم مه ضایع کوه ما لم ټایم مه پیسې ضایع راسره کوه شته که نه ویم یو چیرې مې خرڅه کړه بلې هم درله خرڅه کړم خو ما په دې فلم کې واله چیلۍ نه چې هر څه خرڅې هغې سره زمونږ څه کار نشته دی کالې پترې خرڅې هر څه کې خو پیسې راوړه پیسې ولې نه وابدلو پکې ښه اره زما بټوسه شوه ولې ډاکټر صاحب دی که خو ما پیسې ښې وې اوور ایکټینګ مه کوه ګوره ورې ټیم مې نه دی کړی ډاکټر صاحب ویم داسې کار دی که نه چې ما سره په لار کې یو کس میلو شو ما ته وایي سلام علیکم او دا هغه ما نه پېژانده واوره ښه دا د ډرامو والا د ډرامې ښیي دا خو موږ خلکو ته داسې چلونه ښیي دروغ مه وایه پیسې د سره درک نه لګي وي ما سره پیسې وي ولې یقین وکړه که نه ډایرکټر صاحب تا زما په خبره ولې یقین نه کوې ویم زما په خیال جوړې ما نه هغه کسه پیسې ووالې اوس به څه کوو اوس بس اوس ویم داسې کار وکړه ډایرکټر صاحب ویم خیر دی زه به تا خدمت کوم خو ما دې فلم کې والې نه وروره یو مشوره در کولی شم خفه کېږه ما د پیسو نه بغیر یو سم نه کېږي صرف یوه مشوره در کوم دا یو کار د فی سبیل الله کوم نور زه چاله چې کوم دی په ایکټینګ کې
په ډرامو کې فلمونو کې چاله زه اسې کارونه نشم ورکولی نو دا څه صرف مشوره؟ یوه مشوره در کوم دا د فی سبیل الله در کوم حجره کې څه مشوره داسې کار وکړه ها ځان له به یو شادوګۍ والي ها یو به وړوکی یو ډول والي صحیح ده ها اب ته داسې ټنګې را ټنګې او شادوګۍ برته ګډېږي او ته په میله کې چېرته حکیمي کوه او دا سپیرکۍ او دا یو څه بل څه خرڅوه ځان له دغه کار شروع کړه لکه سیکرټري دا څه دي سیکرټري دا بار کړه دا لږ بار کړه دا لږ بار کړه دا لږ بار کړه دا لږ بار کړه څه نمونې به راځي او مړه څوک وایي موږ په ډرامو کې وایو څوک خوښه خوښه لږ فلم چلو ته خیر ډایرکټر صاحب انا ما کې خوړ سو بو بو کړل وای کلمې مې خوږیږي